سلامونه احترامات په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. سایبر پښتو ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به موږ تاسو ان شاء الله نن چې دی په سویچ باندې کار کوو او دا به وایو چې یاره موږ څنګه کولی شو سویچ څخه کار واخلو او د سویچ چې دی څه فایدې دي. موږ تاسو چې دی په السیف باندې کار کړی او السیف چې دی موږ تاسو سټډي کړی او ویلې مو چې یاره السیف چې دی موږ څنګه کنډیشنز هغې کې یوز کولی شو. نو نن به چې دی موږ په سویچ باندې کار کوو او وایو به چې یاره سویچ کې چې دی موږ کوم شیان سټډي کوو. زه راځم تاسو ته وایم چې سویچ چې دی موږ دلته ورته یو ایکسپریشن ورکوو. نو السیف به چې هغې به یو دغه چیک کولو کنډیشن به چیک کولو. خو دلته چې دی دا یو کنډیشن چیک کوي او دا ګوري یاره که دا کنډیشن ترو دی که ترو نه وي ډایرکټ بل کنډیشن ته دغه کوي. په السیف کې دا و چې یاره کوم کنډیشن و نو هماغې ته به یې جمپ کولو. خو په سویچ کې دا دی که څومره مطلب فار ایگزامپل دا ترو نه دی دا کنډیشن ترو نه دی دا ترو نه دی او دا ترو دی نو موږ ته په سویچ کې دا ټول پرنټ کوي. هغه وخت چې کله موږ بریک نه وي لګولی خو که بریک ورسره ولګو نو بیا دا ټول سکپ کوي بیا ډایرکټلی راځي همدې ته او دا چې دی بیا موږ ته پرنټ کوي. نو د سویچ دا استعمال دی او که چېرته دی کې یو هم ترو نشي بیا راځي ډایرکټلی ډیفالټ سټیټمنټ ته راځي او هغه موږ ته څه شی کوي هغه پرنټ کوي او هغې کې چې هر څه وي هغه به موږ ته پرنټ په سکرین باندې پرنټ کوي. راځم زه تاسو ته دا پریکټیکلی ښیم. زه یو ویریبل اخلم زه ورته دلته وایم چې day is equal to 1. زه راځم سویچ اخلم په سویچ کې چې دی زه به ورته دلته تاسو ګوري تاسو ته به دا یو ځل ایکسپلین کوم تاسو ته ویډیو دلته به ورته مونږ ایکسپریشن ورکوو او ایکسپریشن چې مونږ ورکو بیا هغې ته چې کومه ویلیو مونږ ورکړې ده فار ایگزامپل دلته یو ویریبل مونږ واخیستو هغه ویریبل به دلته منشن کوو او ویریبل ته چې کومه ویلیو مونږ ورکوو هغه به دلته منشن کوو. راځو دلته زه تاسو ته پریکټیکلی ښیم تاسو ته وایم چې یاره ګوره سویچ کې دلته مونږ ډے ورکړی نو دا ډے به چې د ایکسپریشن په ځای ولیکو چې یاره ډے صحیح ده. دلته اوس راځم زه څه شی کوم بیل کیسز جوړوم هلته به ما کنډیشن جوړول اوس دلته زه کیسز جوړوم. کیس ورته وایم کیس 1 داسې به ورته ووایم زه ورته لیکم چې ډاکومنټ ډاټ رایټ today is Monday. راځم بریک اخلم دا بریک د دې لپاره اخلم که چېرته دا موږ سره ترو نه وي نو بل کیس ته لاړ شو ورته وایم چې کیس 2 نو څه شی که ما سره کیس 2 اخله. زه راځم دا ټول داسې شارټ کوم دا کاپي کوم ورته وایم چې day 1 day 2 day 3 4 سوري دلته دا داسې کوم day 3 day 4 day 5 day 6 day 7 او یو به زه واخلم ډیفالټ ته ډیفالټ چې ما واخیستو نو زه به څه وکړم بیل سټیټمنټ به دې دپاره ولیکم. زه به دا دلته څه وکړم اوس دلته به ولیکم چې کیس نمبر 2 3 4 5 6 7 او ډیفالټ کیس. دلته به زه دې ته اوس ډیز چینج کړم ما ورته وایم چې ټیوزډے همداسې وینزډے تھرسډے فرائیډے Saturday and Sunday. او په ډیفالټ کې به ورته دا ووایم چې یاره ما ته څه وکړه ما ته یو داسې سټیټمنټ پرنټ کړه چې ډاکومنټ ډاټ رایټ او راته ووایه که چېرته یو هم نو انټر شوی راته ووایي چې انټر ا ویلډ
دی نو ماته دا میسج پرنټ کا نو زه راځم اوس دا څه شی دی دا زما کوم دغه چې هغه سالو شو زه راځم دا سیف کوم او ګورم چې ماته څه شی راکوي ګوره ټوډے از منډے نو ماته څه شی راکو ماته ویلي چې ټوډے از منډے همداسې که زه دې ته څه شی ورکړم دې ته ووایم چې یاره 2 نو ماته به وایي چې ټوډے از ټیوزډے نو ماته که 3 ورکړم وایي به چې وینزډے همداسې 7 ورکړم وایي به چې سنډے خو که زه ورکړم چې 9 نو ماته به څه وایي چې انټر ا ویلډ ډے ګوره نو دې یو دغه دپاره کیس دپاره ماته بیل دغه راکړو خو که زه اوس ورته ووایم چې یاره داسې ماته وکړه چې یاره که زه ورته وایم چې دې سره د بریک نه وي صحیح ده تاسو ته زه اوس د دې بریک استعمال وایم او زه ورته ورکړم چې یاره سیکنډ نو ماته وایي چې ټوډے از ټیوزډے سوري زه دلته اوس ورته وایم چې بریک نشته زه 1 ورکوم نو ټوډے از منډے ټوډے از ټیوزډے ګوره دا هم ترو شو دې نه بعد چې دی ماته څه شی راکو دلته دا بل دغه هم راکو نو دلته ګوره دا ترو شو یو دم مې جمپ نه کړو نو زه ورته وایم چې دا ترو شي نو ته په هماغه سټاپ شه لاندې ماته چې کوم دغه هغه ماته مه پرنټ کوه نو دا د بریک استعمالو نو زه دلته راځم بریک بیرته واپس لګوم ورته وایم چې یاره که چېرته دا ترو شو نو داسې به وکړي چې یاره دا به ماته په هماغه ځای سټاپ کړي نو دا ترو شو بل ځای ماته مه پرنټ کوه دا د بریک استعمالو نو بیا د خو اوس به تاسو دا وایئ چې یاره مونږ به څنګه کولی شو دې ته د دې ځینه مونږ د ډاکومنټ نه ډایرکټلی ډیټا ورکړو مونږ خو هر ټایم داسې نشو کولی چې دلته راشو ایډیټر کې مونږ ورته ډیټا چینج کړو نو دې دپاره به آینده ویډیوګانې کې مونږ انشاءالله په نوي لیکچر باندې کار وکړو په نوي شیانو باندې هغه چې دی بیا الرټ باکس دی کنفرم باکس دی پروم باکس دی نو دا به را روانه ویډیو کې مونږ پې کار وکړو بیا به انشاءالله دې کې تاسو زده کړئ چې مونږ د ډاکومنټ نه څنګه کولی شو ډایرکټلی هماغه ځینه ډیټا انټر کړو نو امید دی چې تاسو په سویچ باندې پوه شوي یئ او ډېر څه مو لاسته راوړي وي نو را روانه ویډیو کې به په نیکسټ ټاپک باندې خبرې کوو اوس وخت دپاره درته ښه وخت غواړم الله په امان